السلام علیکم. زه انجینر فضل محمد دانش یم. تاسو ته په دې ویډیو کې ښه راغلاست وایم. دا د مایکروسافټ وینډوز 10 لیکچر نمبر 2 یا دویم درس دی. د دې نه مخکې موږ په لاست نمبر پریویس لیکچر 1 باندې خبره کړې وه او په هغه کې موږ د مایکروسافټ د کمپنۍ په باره کې او د مایکروسافټ د وینډوز 10 د اهمیت په باره کې مې څو خبرې ډسکس کړې وي او د مایکروسافټ کمپنۍ مو پېژاندل چې چا جوړه کړې، په څوم کال کې جوړه شوې، د خلکو دپاره څه خدمات وړاندې کوي او د مایکروسافټ وینډوز 10 په باره کې هم خبره وکړه چې مایکروسافټ وینډوز 10 ولې موږ په کمپیوټر باندې انسټالوو او که مایکروسافټ وینډوز په کمپیوټر باندې انسټال نشي نو آیا په کمپیوټر باندې کار پرې کولی شو که نه. داسې د مایکروسافټ وینډوز 10 د نیمز په باره کې مې څو خبرې کړې وي. نن موږ تاسو د مایکروسافټ وینډوز لیکچر نمبر 2 یا 2 ته راځو، دویم نمبر درس ته، چې دا به د مایکروسافټ وینډوز 10 د ډیسکټاپ په باره کې وي او په دې باندې به خبرې کړو چې د کمپیوټر دغه ډیسکټاپ کومه برخه ده او ډیسکټاپ موږ سره پارټس کوم دي یا برخې کومې دي. نو ننني لیکچر کې به موږ په همدغه درس باندې خبرې کړو. نو د درس د شروع کولو یا د کتلو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کېکاږئ تر څو نوې ویډیوګانې زموږ تاسو ته زر تر زره ورسېږي. نو وخت نه تېرو، راځئ د نوې ویډیو آغاز سټارټ کوو. دا د مایکروسافټ وینډوز 10 دویم نمبر لیکچر دی او په دغه لیکچر کې به موږ تاسو د لیکچر سټارټینګ یا آغاز د مایکروسافټ وینډوز 10 د کمپیوټر د ډیسکټاپ نه ترسره کوو. یاد ساتئ په لاست نمبر پریویس کلاس کې موږ تاسو دا خبره وکړه چې مایکروسافټ څه شی دی او مایکروسافټ وینډوز 10 څه شی دی او که په کمپیوټر باندې وینډوز انسټال نه وي نو آیا موږ په کمپیوټر باندې کار ترسره کولی شو او که نشو ترسره کولی. او مایکروسافټ یو کمپنی وه او چېرته موقعیت لرل په هغه باره کې موږ لاست پریویس کلاس کې خبرې کړې وي او ډسکشن هم کړی. د مایکروسافټ وینډوز 10 په دې دویم نمبر لیکچر کې به تاسو ته زه راځم او د مایکروسافټ وینډوز 10 د سټارټینګ یا آغاز به د ډیسکټاپ نه ترسره کوو. لکه فرست ټایم دپاره چې کله تاسو د لاګ آن سکرین نه لاګین شئ، کمپیوټر ته پاسورډ ورکړئ، نو لومبی دغه سکرین موږ سره راځي چې دې سکرین ته موږ ډیسکټاپ ویلی شو. نو یاد ساتئ مونږ خبره دا کړو چې وټ از ډیسکټاپ، چې ډیسکټاپ څه ته ویل کېږي. نو مونږ داسې ورته وایو چې ډیسکټاپ اصل کې ډېر دا مخامخ سکرین چې مونږ سره ښکاري دیس از کال ا ډیسکټاپ. د ډیسکټاپ یاد ساتئ د ډیسکټاپ مونږ سره ډیسکټاپ کلر چې دی، ډیسکټاپ کلر چې مونږ سره دی یاد ساتئ دا مونږ سره پیور بلیک دی، یعنی پیور بلیک معنا خالص تور رنګ مونږ سره ډیسکټاپ لري. یعنی سواله مې به تاسو نه څوک کوېسچن وکړه چې د ډیسکټاپ خپل کلر سره کم وي. د ډیسکټاپ خپل کلر هغه پیور بلیک یا خالص تور وي. کله چې موږ ډیسکټاپ ته راشو دې ځای نه په ډیسکټاپ باندې مخامخ چې کوم موږ سره دا ښکاري نو دا اصل کې ډېر یو وال پیپر یا ایمیج دی او بیهایند د دې ایمیج نه شاته موږ سره د ډیسکټاپ کلر پروت وي چې بای ډیفالټ د ډیسکټاپ کلر موږ سره پیور بلیک یا خالص تور وي. نو د ډیسکټاپ کلر ته چې کله تاسو ځئ نو دا دغسې تور رنګ لري، بیا هغه د پاسه موږ یو ایمیج یا وال پیپر سیف کوو، نو دغه د ډیسکټاپ کلر دی. ډیسکټاپ بیا موږ سره ډیسکټاپ پارټس یې اصل کې ډېر ډیسکټاپ پارټس موږ سره دي. نو موږ داسې ویلی شو چې دیر آر فار ایگزامپل دیر آر ټوټلی ټو مین پارټس بیا دوه اصلي برخې ټو مین پارټ آف ا ډیسکټاپ آن ا ډیسکټاپ. یو ډیسکټاپ باندې بیا موږ سره دیر آر ټوټلی ټو مین پارټس آن ا ډیسکټاپ. یا په ډیسکټاپ باندې موږ سره اصل کې ډېر دوه مهمې برخې وي. ون از کال یو موږ سره عبارت ده د آیکنز نه او سیکنډ موږ سره عبارت ده د ټاسک بار نه. دا دوه هغه مهمې برخې دي چې دا اصل کې ډېر موږ سره په ټاسک بار باندې د اصل کې ډېر موږ سره په ډیسکټاپ باندې پرتې وي. راځو لومړنۍ خبره اصل کې ډېر د آیکنز او د ټاسک بار په باره کې ډسکس کوو. په د کمپیوټر په دې سکرین باندې چې موږ سره هر څه پراته وي یاد ساتئ دې ته نارملی د ډیسکټاپ په انټرفیس باندې آیکنز ویلی کېږي. دیز آر کالډ آیکنز. نو دغه موږ سره آیکنز دي د ډیسکټاپ دغه بهرنۍ ساحه باندې چې کومې فولډرې یا ویډیوز وي یا عکس وي یا ایمیج وي هر څه چې وي هغه چې د ډیسکټاپ په سکرین باندې پراته وي نارملی دا موږ سره آیکنز په نوم باندې یادېږي. او بیا سټپ 2 یا پارت 2 د ډیسکټاپ هغه دغه موږ سره یادېږي په نامه د ټاسک بار. لومړنۍ راځو موږ تاسو د کمپیوټر په ډیسکټاپ باندې به یاد ساتئ په آیکنز باندې به خبرې کړو او د آیکنز نه بعد به بیا موږ راځو ټاسک بار ته راځو.
دا ویلی شو یاد ساتئ what are icons مونږ سره icons څه شی دي مونږ icons یعنی icons مونږ دا ویلی شو icons really simple icons are divided دا تقسیم شوي دي divided into two main parts دا بیا په دوه اصلي یا بنیادی برخو باندې تقسیم شوي دي یعنی یو ډول آیکنو ته مونږ یاد ساتئ ویلی شو سیسټم آیکنز او یو ډول آیکنو ته مونږ ویلی شو یوزر آیکنز دغه دوه ډول آیکنز بیا مونږ سره په ډیسکټاپ باندې پرتې وي راځو اولنۍ خبره دا کړو چې دغه سیسټم آیکنز کوم دي what are system icons دا سیسټم آیکنونه مونږ سره کوم دي System icons are those icons دا هغه آیکنونه دي which they are installed کوم چې دوی انسټال شوي وي installed with Microsoft Windows 10 دا اصل کې ډیر د مایکروسافټ د Windows 10 سره څه کېږي یا د مایکروسافټ هر وینډوز چې وي دا د دې وینډو سره بای ډیفالټ په خپل اټومیټیک څه وي انسټال راځي دغه ډول آیکنز ته مونږ په کمپیوټر کې یاد ساتئ یا په مایکروسافټ وینډوز کې د سیسټم آیکنز ویلی شو کوم ډول آیکنز سیسټم آیکنز لکه سه فار ایگزامپل مې بي سبا له تاسو نه څو کوېسچن وکړه چې ایگزامپل یې راکړه نو لکه سه فار ایگزامپل په دې سکرین باندې چې موږ سره د سپیس ښکاره کېږي ریسایکل بن چې موږ سره د یاد ساتئ ریسایکل بن نو ریسایکل بن چې موږ سره دی دا هم موږ سره سیسټم او بیا دننه په کنټرول پینل کې چې موږ سره یاد ساتئ څومره آیکنز موږ سره پراته دي هغه ټول آیکنز اصل کې ډیر بیا موږ سره کوم ډول آیکنز وي هغه موږ سره سیسټم آیکنز وي نو دا موږ سره اصل کې ډیر د سیسټم آیکنز هغه ډیفینیشن او چې خبره وا چې سیسټم آیکنز نو موږ سره هغه آیکنز یاد ساتي چې دا د مایکروسافټ د وینډوز سره یا د مایکروسافټ وینډوز 10 سره اتوماتیک ډول باندې انسټال راځي او د دې موږ سره پراپرټیز څه دي یعنی د دې موږ سره ځانګړتیاوې څه دي دا څه پراپرټیز لري اولنې سټیپ نمبر 1 کې د دې پراپرټیز یا ځانګړتیاوې دا دي چې اولنې اټ انسټالډ دا انسټال کېږي with windows د وینډوز سره it can not be deleted دا به موږ سره ډیلیټ کېږي یعنی مطلب د دې ډیلیټ کېدلو کوشش پنه کړئ it can not be for example renamed دې ته به نوم نشي بدلېدی it can not be for example copied دا به کاپی کېږي نه it copy دا به موږ سره نه کاپی کېږي یعنی copied it can for example not be moved دا به موږ سره موف کېدی یا موف کېږي به نه را سره دا هغه پراپرټیز دي چې دا اورال موږ سره د مایکروسافټ وینډوز 10 یا د هر وینډوز په انټرنل په سیسټم آیکنز کې قرار لري سی فار ایگزامپل چې کمپیوټر ته راشم نو ګوره دغه آیکن چې ما سره ښکاري د سپیس دا آیکن موږ سره اصل کې ډېر سیسټم آیکن دی ریسایکل بن چې موږ سره په دې سکرین باندې ښکاري دا اصل کې ډېر سیسټم آیکنز دی اینډ سو آن کنټرول پینل به وروسته موږ په تفصیل سره ډسکس کوو د کنټرول پینل ته چې کله تاسو راشئ دا څومره آیکن چې تاسو په کنټرول پینل کې انټرنل ګورئ دغه ټول آیکنونه موږ سره عبارت دي د سیسټم آیکن نه بیا که چېرته تاسو په هر یو سیسټم آیکن باندې د پاسه نو تاسو ګورئ هغه آیکن مونږه کټ کاپی رینیم او یا ډیلیټ کولی هم نشو نو ځکه دا سیسټم آیکن مونږ سره دي نو دا د سیسټم آیکنو په باره کې څو خبرې وي چې موږ تاسو ډسکس کړي نیکسټ what are for example user icons چې دا یوزر آیکن شي دي are those icons دا موږ سره هغه آیکنونه دي which they are for example create کوم چې دوی جوړږي by a user د یو یوزر د طرف نه یوزر معنا کارکونکي په یوزر باندې وروسته موږ تفصیلی خبرې کړو چې یوزر څه دی او یوزر په کمپیوټر کې څه رول لري کمپیوټر یعنی مایکروسافټ وینډوز 10 باندې به یوزر څنګه جوړو بیا په هغه باندې پاسورډ څنګه لګو یوزر ته به نوم څنګه بدلو یوزر ته به مطلب موږ عکس څنګه سیو کوو او دا نور ډېرې مهمه خبرې چې دي دا وروسته کنټرول پینل کې په یوزر اکاونټ کې را روانې دي ان شاء الله بیا وروسته څه خبرې به وروسته تفصیلی په هغې باندې کړو نو دا اصل کې ډېر موږ سره د یوزر آیکن یعنی are those icons هغه آیکنو ته ویل کېږي which they are created by a user کوم چې دوی جوړ کېږي یا جوړ شوي وي د یوزر د طرف نه لکه زه به تاسو له اگزامپل او دلته موږ دا اور یعنی مطلب it gives او دا موږ ته راکوي it gives information دا موږ ته راکوي معلومات about a program or folder
دا به موږ ته د یو پروګرام یا د فولډر په باره کې به ډیټیل ماته راکوي. دا ډول آیکنو ته موږ ویلی شو یوزر آیکن. لکه اگزامپل سی فار ایگزامپل اوس تا یو فولډر جوړ کړ، مطلب یو فولډر تا جوړ کړ، په هغه فولډر کې تا دننه ویډیوز واچول یا مثلا امیجز، نو هغه فولډر اصل کې ډیر بیا یوزر آیکن دی چې کله هغه یوزر آیکن را خلاصوي نو بیا تا ته په دې فولډر کې ښکاره کوي چې تا سره دا ویډیوز دي که امیجز دي مثلا کنه که بوکس دي اب تا سره په فولډرز کې اتوماتیکلی راځي. سی فار ایگزامپل یو گیم دی تا انسټال کړ په کمپیوټر باندې او سی فار ایگزامپل بیا هغه گیم کله ته اوپن کوي نو اوپن کولو په صورت کې به تا ته د گیم مکمل انټرفیس راځي، تا ته به ډیټیل درکړي چې دغه دی. یعنی مطلب دلته دا دی چې دغه ډول آیکن چې د یوزر د طرف نه په وینډوز کې جوړ شي دغه ډول آیکنو ته موږ په کمپیوټر کې یوزر آیکن ویلی شو. لکه سی فار ایگزامپل د دې به موږ سره پراپرټیز سوي، پراپرټیز به دا وی دي اورنه فار ایگزامپل it can be create دا به جوړږي by a user، یو یوزر د خونه. یوزر مطلب مثلا احمد جان یا علی هر کس کمپیوټر ته ناست وي نو دا یوزر دی د کمپیوټر هغه. say it can be for example copy دا به کاپی کږي، it can be for example move دا به موف کیږي موږ سره، it can be for example delete دا به موږ سره ډیلیټ کږي. او دا ټول هغه ځانګړتیاوې دي یاد ساتئ چې دا د مایکروسافټ وینډوز 10 په یوزر آیکنونو کې شته دی او دا بر هغه ځانګړتیاوې دي یا دغه دی پراپرټیز دي چې دا د سیسټم آیکن هغه دی چې هغه په یوزر آیکن کې موږ سره نشته دی. نو دغه اصل کې ډیر موږ سره د یوزر آیکن او د سیسټم آیکن ترمنځ یو څو مهمه خبرې وي یا توپیرونه چې موږ تاسو ډیسکس کړو. راځم د مایکروسافټ وینډوز 10 په دغه کلاس کې موږ تاسو د ډیسکټاپ سیدا د ډیسکټاپ د لومړنی یا فرست سیسټم آیکن موږ تاسو سٹارټ کړو چې هغه اصل کې ډیر عبارت دی د دیس پی سی د آپشن نه چې ډیر زیات امپورټنت ریلی امپورټنت آپشن دی. په دیس پی سی باندې موږ تاسو ځان پې کوو چې دیس پی سی اصل کې ډیر کوم ډول آیکن دی په کمپیوټر په ډیسکټاپ باندې څه کار تر سره کوي. کله چې موږ تاسو مایکروسافټ وینډوز 10 تراشو دي ځنه دا چې موږ سره ښکاري دا د دیس پی سی آیکن دی او دیس پی سی ډیر زیات مهم آپشن دی په سیسټم آیکنونو کې چې دا اصل کې ډیر د کمپیوټر کې د ډیټا ګیټ یا ترلاسه کولو لپاره موږ څه کوو استعمالوي. سی فار ایگزامپل لکه واټ از دیس پی سی نو موږ دا ویلی شو سمپل لهجه باندې چې دیس پی سی دیس فار ایگزامپل دیس پی سی از د فار ایگزامپل icons دا یو آیکن دی this PC is the say system icons دا یو system icon دی from which د کوم نه چې مونږ کولای شو from which د کوم نه چې مونږ کولای شو say for example to get چې ترلاسه کړو all the data ټوله data say for example په data کې مونږ سره راځي په data کې مونږ سره لکه ویډیوز راځي say books راځي say for example audios راځي say for example images راځي او داسې نور ټول دغه شیان چې موږ سره په کمپیوټر کې وي دا اصل کې ډیر موږ سره په ډیټا کې راځي. نو this PC is the system icon from which we can get یعنی from which we can for example get all the data د کوم نه چې موږ ټوله ډیټا څه کولی شو ترلاسه کوو لکه for example videos, books, audio, image and so on. لکه میبي say for example تاسو په اداره کې کمپیوټر ته کېنئ او تاسو غواړئ چې په دې کمپیوټر کې تاسو څومره ډیټا دا ویډیوز دي یا عکسونه دي هغه تاسو مطلب وګورئ نو د هغه ډیټا د کتلو دپاره یا د هغه ډیټا د ترلاسه کولو دپاره به تاسو دیس پی سی آپشن ته راځئ لکه say موبایل کې هم تاسو لرلی مثال موبایل کې اوس ګیلري ده کله چې تاسو هغه ګیلري ته لاګین شئ په کې مثلا څومره ډیټا تاسو سره وي ویډیوز وي عکسونه وي تاسو سره ټول هغه ډیټا چې دا په ګیلري کې پرته وي نو دغه ګیلري آپشن په کمپیوټر کې دیس پی سی آپشن ته مونږ وایو. کله چې مونږ تاسو په دې کمپیوټر کې دیس پی سی د راشو دی ځنه په دې باندې رائټ کلیک دا اوپن کړو یا په ډبل کلیک سره دا اوپن کړو نو یاد ساتئ بیا په دیس پی سی کې مونږ سره دا ډرایوز راځي these are called drives یعنی سیسټم سمپل لهجه باندې مونږ تاسو دې ته ډرایوز ویلی شو these are called drives یا دیتا say for example آی ټی دې غانا دیتا مونږ یا ډرایوز ویلی شو یا مثلا په آی ټی کې دیتا څه وایي آی ټی کې دیتا ډرایوز نه وایي دیتا اصل کې ډیر په آی ټی اصطلاح کې فایل سیسټم وایي فایل سیسټم مونږ سره
دې ته وایي. فایل سیسټم یعنی که چېرته موږ وایو چې واټ از فایل سیسټم، دا فایل سیسټم اصل کې ډېر څه ته ویل کېږي، یعنی ویر وی فار ایگزامپل سٹور اور ډیټا. چېرته چې موږ خپله ډیټا سٹور کوو، ویر وی سٹور اور ډیټا مطلب چېرته چې موږ دا ډیټا سٹور کوو، دیس از مطلب دیس لوکیشن، دغه لوکیشن چې دی از کالډ عبارت دی د څه نه، اصل کې ډېر دا عبارت دی د فایل سیسټم نه. دا څه نه عبارت دی؟ د فایل سیسټم نه. کله چې موږ په کمپیوټر په یو ځای کې ډیټا سٹور کوو، یعنی دغه ډیټا سٹور کولو د وجې نه دې ته ویل کېږي فایل سیسټم، یا په ساده لهجه باندې تاسو ورته ویلی شئ دیس از کالډ ډرایو. دا ډرایو یعنی how for example we can get a drive، څنګه موږ ډرایو ترلاسه کوو، یا مثلا څنګه موږ سره د کمپیوټر کې ډرایو راځي. نو موږ داسې ویلی شو چې کله د کمپیوټر هارډ ډیسک، یعنی کله چې د کمپیوټر هارډ ډیسک راواخلو او په ډیفرنٹ ټایپس اف حصو باندې یا په پارټس باندې تقسیم شي، د ایوری پارټ اف د هارډ ډیسک از کالډ ا فایل سیسټم اور اټس کالډ ا ډرایو. دا فایل سیسټم بیا په کمپیوټر کې داسې یو خاصیت دی لکه ستا په فار ایگزامپل په کمیس کې یا مثلا په جامو کې چې یو جیب وي، یعنی مطلب دې کې ته ټول شیان ذخیره کوي. نو د کمپیوټر دغه ډیټا مونږ بیا په ډرایوونو کې ذخیره کوو، او په ډرایو کې بیا دنه مطلب مونږ ډېر زیات فولډرز جوړوو، بیا پکې مثلا د هر ډیټا لپاره علیحده فولډر وي، بیا په هغه فولډرو کې تاسو ډیټا اچوئ چې منظم شي. ډرایوز اصل کې ډېر مونږ په کمپیوټر کې دلته وګوره دا ډرایو سی دی، دا ډرایو ډي دی یا ډرایو ای دی. دې کې بیا مختلف ډرایو وي، یو مثلا پرایمري ډرایو وي، سیکنډري ډرایو وي، او بل اپټیکل ډرایوز وي مونږ سره. دا اصل کې موږ سره د هغه ډرایوز ټایپس دي بیا چې یو ځای مطلب موږ سره داسې اپټیکل ډرایوز راځي، بعضې موږ سره سیکنډري ډرایوز وي، او بعضې موږ سره پرایمري ډرایوز وي. په دې کې بیا دغه ډرایو چې یادېږي دې ته ویل کېږي ډرایو سی، دې ته بیا ډرایو سی ویل کېږي. په دې کې به ډیفالټ دغه کوم وینډوز میل سیسټم یا اپریټنګ سیسټم چې موږ انسټالوو، نو به ډیفالټ دا په کوم ډرایو کې موږ انسټالوو، دا په ډرایو سی کې انسټالوو. سیده په دې باندې ګوره په ډرایو سی باندې ګوره دغه د وینډوز کوم لوګو چې ده یا مثلا دغې سمبول چې دی هغه هم په دې ډرایو باندې راغلی. او کمپیوټر کې چې موږ څومره پروګرام انسټالوو، نو دغه ټولو پروګرامونو ریکارډ یا ایکسټینشن د انسټال د پروګرامونو هغه هم بای ډیفالټ سی ډرایو ته راځي. کله چې کمپیوټر ته تاسو سه فار ایگزامپل بیا وینډوز فرش وینډوز انسټالیشن وکړئ، نو ستاسو په کمپیوټر کې چې مثلا هغه څومره پروګرامز انسټالډ وي یا مثلا هغه زوړ اپریټنګ سیسټم یا وینډوز پکې وي، نو هغه په سی ډرایو کې وي. د فرش وینډوز یا د نوي وینډوز انسټالیشن سره به تاسو هغه زاړه وینډوز او زاړه پروګرامونه د لاسه ورکوئ، یعنی اټ مین چې دا به کلیر شي تاسو سره. په دغه ډرایو کې به تاسو کوشش کړئ خپله ډیټا به نه اچوئ، ځکه که تاسو په دغه ډرایو کې ریلیټډ ډیټا یعنی مطلب ویډیوز یا ایمیجز ور پیسټ کړئ، دې کې تاسو واچوئ، نو مطلب دا دی چې که چېرته ستا کمپیوټر وینډوز یعنی اپریټنګ سیسټم فلج شو یا د کاره ولوېده یا مثلا دا کرپټ شو، نو هغه ټوله ډیټا چې تا په سی ډرایو کې مطلب اچولې نارمل حالاتو کې به تا هغه د لاسه ورکوي. بیا د دې ډرایو ریلیټډ موږ سره کوم فولډر چې دی لکه سه فار ایگزامپل ډیسکټاپ چې دی یا مثلا دا ډاکومنټ دی، ډاونلوډ دی، میوزیک دی، پکچر دی، د ویډیوز دا ټول موږ سره نارملی هغه فولډر دي چې دا ټول اصل کې ډېر تړلي دي په ډرایو سی پورې. یعنی مطلب دا دی که ستا د کمپیوټر اپریټنګ سیسټم یا وینډوز فل شوه یا مثلا کرپټ شوه، نو دغه رائټ لیفټ سایډ په ډیسکټاپ ډاکومنټ ډاونلوډ میوزیک پکچر ویډیوز کې چې ستا کومه ډیټا ده دا به هم ته د لاسه ورکوي. نو موږ کوشش دا کړو چې په ډرایو سی کې دا ډیټا نه اچوو، یعنی مطلب ډرایو سی کې به ډیټا تاسو نه اچوئ. که سبا بیا تاسو کمپیوټر ته فرش وینډوز انسټالیشن کړئ، نو که چېرته تاسو په دغه ډرایو کې ډیټا نه وي اچولې، نو تاسو کولی شئ چې هغه ډیټا بیا تاسو د لاسه ورنه کړئ. که تاسو چېرته په ډرایو سی کې ډیټا مطلب تاسو پیسټ کړي وي، تاسو په ډرایو سی کې ډیټا ولرئ، نو که چېرته بیا تاسو نارملی کمپیوټر ته وینډوز انسټالیشن وکړئ، دا ډیټا به تاسو سره د لاسه ورکوئ یا تاسو نه به دا ډیټا ختمږي. که بیا چېرته تاسو دغه ډرایوونو ته راشئ نارملی دې ډرایوز ته، نو دې ډرایوز کې چې کله تاسو ډیټا ور واچوئ، نو که چېرته تاسو مینولی او یا په غلطۍ سره دا ډرایو فارمیټ نه کړئ، نو د فرش وینډوز انسټالیشن سره هیڅ مشکل نشته دی، ستاسو ډیټا به په دې کې لایف ټایم دپاره پرته وي. ولې که چېرته تاسو په غلطۍ کې
او یا قصدن دغه ډرایو راواخیستل دا فارمیټ کړ یا ډیلیټ کړ، نو مطلب بیا دا دی چې تاسو سره به دا ډیټا په لاس ورکړي. نو وروسته بیا موږ په دې ډرایو کې په دې سپیس کې نورې خبرې کړو. مطلب دا دی چې دې کې بیا موږ پارټیشن زده کوو چې دا پارټیشن به څنګه موږ کړو. یعنی پارټیشن مطلب دا دی چې دغه یو ډرایو چې مطلب موږ سره ټوټل 199 جی بی د ډرایو ای، دا به مطلب د دې نه به 2 یا 3 ایکسټرا نور ډرایوونه څنګه جوړو. یا سی فار ایگزامپل کدی ځکه مینولی ز ډرایو ډي او ډرایو ای ولرم، زه غواړم چې دا دواړه په خپلو کې سره کمباین کړم او د دې نه یو ډرایو جوړ کړم، مطلب دې ته ویل کېږي پارټیشن. په دې باندې وروسته بیا موضوع را روانه ده. په ډیسک منیجمنټ کې به موږ تاسو په دې باندې خبرې کړو چې اصل کې ډېر دغه مختلفو ډرایوونو به یو ډرایو څنګه جوړو، او مطلب دا دی چې د یو ډرایو نه به نور نوي ډرایوونه څنګه جوړو موږ. دې سایډ باندې چې موږ سره دا ښکاره کېږي دا یو ډرایو دی، خو دا اصل کې ډېر د ډي وي ډي یا سی ډي دا ډي وي ډي یا سی ډي کیسټو لپاره وي چې دې ته ویل کېږي ډي وي ډي رام ډرایو یا سی ډي رام ډرایو. چې دې کې ته کله کمپیوټر ته کیسټ ور واچوي نو ستا دغه کیسټ باید ته بیا اکسس کوي یا ترلاسه کوي په همدغه ځای کې. هر کمپیوټر کې یا بعضې کمپیوټرونو کې د سی ډي یا ډي وي ډي رام یو ډیسک راځي، په کې به تاسو کیسټ ور واچوئ. هغه کیسټ چې کله تاسو دې کې انټرنل ور واچوئ، هغه کیسټ چې بیا کله تاسو اکسس کوئ یا ترلاسه کوئ، هغه کیسټ یا مطلب کوم هغه سی ډي چې دا به تاسو په دې ډرایو کې انټرنل ترلاسه کولی شئ. بیا بله خبره مهمه دا ده چې کله موږ تاسو کمپیوټر ته راشو، سی فار ایگزامپل موږ کله کمپیوټر ته یو اس بي ورکوو، نو زمونږ هغه یو اس بي به هم په دې سپیس کې ترلاسه کولی شو موږ. یا مثلا تاسو میموري کارت راواخیستل په کاریډر کې کېښود، په کاریډر کې هغه میموري کارت چې تاسو په کې کومه ډیټا ورغواړئ ور پیسټ کړئ، یا مثلا هغه نه ډیټا راواخلئ، نو تاسو هم په دې سپیس کې ترلاسه کوئ. لکه څه زه به تاسو نارمل یا جنرال یو ایگزامپل درکړم. ما سره په دې ما سره یو یو اس بي ده، زه دا یو اس بي راخلم او د کمپیوټر ته لاګین کوم. نو چې کله ما یو اس بي راواخیستله او ما اصل کې ډېر د کمپیوټر ته ورکړله، نو هغه یو اس بي به اصل کې ډېر اوس ما سره چېرته راځي، هغه یو اس بي به ما سره په دې سپیس کې اوس اټومیټیکلي دلته راځي. وګوره ما ته ولیکله چې تا سره دغه یو اس بي تقریبا وګوره دلته راغله، د یو اس بي تقریبا ټوټل 15.2 جی بي سایز دی، او د دې یو اس بي نو موږ سره 17 یو اس بي دا زموږ سره یو اس بي ده. بیا که دې په انټرنل کې کومه ډیټا وي، مطلب تاسو رایټ کلیک هغه تاسو اوپن کولی شئ او هغه ډیټا تاسو کتلی شئ. وروسته په نیکسټ لیکچرو کې را روان دي چې موږ به د کمپیوټر نه معلومات یعنې ډیټا، کتابونه، ویډیوز میموري کارت ته یا مثلا د فلیش یا یو اس بي ته څنګه سینډ کوو، او د یو اس بي نه یا د فلیش نه به موږ دا ډیټا مثلا کمپیوټر ته څنګه سینډ کوو. نو په دې باندې وروسته تفصیلي خبره را روانه ده. فقط دومره تاسو چې د سپیس یې اصل کې ډېر د کمپیوټر د ډرایوونو او مثلا د کمپیوټر د ټول ډیټا د یو اس بي او د میموري کارت د ډیټا د هغه ترلاسه کولو دپاره او خلاصولو دپاره موږ کمپیوټر کې بیا د سپیسي اپشن ته راځو، په دې سپیسي باندې به خبرې تشریح کوو. کله چې موږ تاسو بیا دلته راځو دې ځای نه، نو زه اوس کله فار ایگزامپل رایټ کلیک ډي ډرایو ته واخلم، نو ګوره ډي ډرایو کې چې ما سره څومره ډیټا ده په بېلابېل فولډر کې پرته ده. د فولډر درس مو وروسته را روان دی چې کمپیوټر کې به فولډر څنګه جوړو او فولډر کې به ډیټا څنګه مونږ اور پیسټ کوو یا اچوو بیا پکې څنګه. که ای ډرایو ته راشئ ګوره اوپن ته راشئ دې ځای نه، نو ګوره تاسو په ای ډرایو کې دا ډیټا کتای شئ. نو دا اصل کې ډېر مونږ سره اورال خبره وه د دې سپیسې په باره کې. نو دلته به زموږ د سپیسې کې ډیټا ترلاسه کېږي او سوان. راتلونکي درس کې به انشاءالله چې د یو نوي ټاپک سره بیا حاضر